السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځې مېلمنځ نه دی زده خو ما ورښووی، نو د دې نه زده کېدی حتی داسې اندازې ته به ورسېده مثلا ژړل بې. نو اوس ته یې وایي زه په سفر باندې یم، په کور کې مو بعضې خویندې دي چې د هغو قرآن عظیم شان هم زده دی، لمونځ یې هم زده دی. نو زه ورته وایم چې هغو خویندو ته به زه ووایم لمونځ به در زده کړي. دا وایي ما یاره ما مې ورښیه، زه شرمېږم. نو اوس په دې باندې خو زما غاړې نه بندېږي. محترمه فقهای کرام وایي د لمانځه زده کړه فرض عین ده. دومره اندازه لمونځ به زده کوي، یعنې الحمدلله شریف او یو صورت دوه صورته دا فرض عین دي، په نه زده کړه باندې یې غاړې بندېږي. اول خو د الله جل جلاله پر دغو مندو او پلرو باندې رحم وکړي چې لور واده کې لمونځ یې نه وي ورزده کړي، دا د دوی غفلت دی. نو ځکه وایي د یوې ښځې په واجبه درې انسانان دوږخ ته ځي: مور، پلار، خاوند. نو اوس پر تا باندې هم فرض ده چې دې ته به لمونځ ورزده کوې، پر دې باندې هم فرض ده چې دا به لمونځ زده کړي په هره طریقه چې وي. دا چې وایي نه مې زده کېږي دروغ وایي، څنګه نه زده کېږي؟ لمونځ وګوره، نه زده کړه وګوره. یو الحمدلله شریفه یو دوه درې صورته دا نه زده کېږي، بلکل زده کېږي. فقهای کرام وایي که سړي بعضې حروف نه سوی ویلی نو پر ده لازم ده کوشش به کوي. په دغه کوشش کې که مړ سو الله یې نه په نسي، او که کوشش نه کوه لکه دغه خور نو که مړه سوه الله جل جلاله به حساب ورسره وکړي. په تاوای هندیه جلد اول صفحه 9 الفصل الخامس فی ظلة القاري. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي یو څوک به 80 کاله لمونځ کوي خو یوه سجده بیا هم د الله جل جلاله په حضور کې نه یې قبوله. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي وان لزوجک علیک حقا، د ښځې پر تا باندې حق دی. صحیح البخاري کتاب نکاح کې د روایت ذکر کړی دی. نو په حق کې یو دغه دی چې دیني زده کړه ورکړه، دین ور زده کړه. نو دا دې د خپل لمونځ زده کړي له هر چا چې زده کوي، که له تا زده کوي، که ستا له خویندو زده کوي، که د کلي موراتو ورځي هلته زده کوي، خپلو لوڼو ته لمونځونه ور زده کړي د خدای په لحاظ باندې. یو لور راغټه چې د پلار په کور کې 14 کاله تېر کړي، دا یو لمونځ نه کړي زده، نو خو یې بې د پلار نه یې زده، بې د مور نه یې زده، نو خو پر هغو نه توره شپه ده. نو که د هغو نه یې زده ولې دې ته نه ور زده کوي؟ عجبه دا ده چې ناوې ودېږي، ډوډۍ یې زده وي، سالنګ یې زده وي، فرمایشي خوراکونه یې زده وي، زیب و زینت یې زده وي، لمونځ یې نه یې زده. دا زموږ له دین سره غفلت دی، له دین سره محبت نشته، نه پوهېږو. هلته به پوه سو چې په قبر کې مو کښېږدي، هغه پوهنه بیا ګټه نه کوي. او شیخ مبارک وایي که توانستیم نه دانستیم، چې طاقت مې ولو د زده کړې و د عبادت نه پوهېدلم، که دانستیم نه توانستیم، چې مړ سمه په قبر کې مې کښېږدي، چې پوه سم بیا نو چې پوه سم بیا نو طاقت نشته. نو دا خور ته ووایه چې بس په قبر کې به بیا خپله پوه سي. ته اوس شرمېږې، د الله څخه نه شرمېږې، د مېړه له خویندو شرمېږې، د الله د رسول څخه نه شرمېږې، د مېړه له خویندو څخه شرمېږې. ستا به نو نور اعمال څه ډول وي، نور ژوند به دې څه ډول وي، دین به دې نور څه ډول وي. خو هسې ما مسلمان هستیم، باره نور خو یو شی نشته، مسلمان هم در باندې پروت دی، نور د هغه عظیم عبادت لمونځ نه دی زده. خوارکي په دغه عقیده او په دغه عملو که ولاړې خو د قبر لړمانو مارانو باندې میلې در باندې وکړي. نو که د هغو لړمانو مارانو تاب لري نو بیا مه زده کوه، که د هغو مارانو لړمانو تاب نه لري نو لمونځ زده کړه، هره چا چې زده کوې. نو محترمه لمونځ ور زده کړه، اولادونه په راوړای سي، ډوډۍ پخولی سي، لمونځ نه سي په زده کولی، زده یې کړه لمونځ په زده کړه. غیرتمند څوک هغه دی چې خپل اهل ته دین ور زده کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.